ښه، د لومړني درس په اخرنۍ برخه کې موږ تاسو وویلې چې د دریم سوال په باره کې باندې د دریم سوال او ځواب په باره کې باندې په دریم سوال کې موږ تاسو ویلې چې sind Sie verheiratet یعنې د یو چا د مدني حالت په باره کې باندې پوښتنه کوو چې آیا تاسو واده شوي یئ او که نه، یعنې واده مو کړی دی او که نه. نو دلته بیا هم دا دریمه پوښتنه تکراروم. sind Sie verheiratet؟ verheiratet دلته آیا تاسو واده شوي یئ؟ یعنی او مفهومي معنی یې دا ده چې دا تحت لفظي معنی ده، مفهومي معنی یې دا کیږي چې تاسو واده کړی دی. دلته ځواب کې ورته وایي چې ja ich bin verheiratet und habe 2 Kinder. ورته وایي چې یا هو ما واده کړی دی یا زه واده شوی یم یا واده شوی یم und habe 2 Kinder او 2 ماشومان لرم. څلورمه پوښتنه کې موږ تاسو وایو چې was sind Sie von Beruf؟ تاسو وظیفه څه شی ده؟ یا موږ تاسو داسې هم ویلی شو چې was دا پوښتنه داسې هم کولی شو was machen Sie beruflich؟ ښه، was machen Sie beruflich؟ او یا هم was sind Sie von Beruf؟ یعنی دا دواړې هغه پوښتنې دي چې تاسو په رسمي یا مؤدبانه شکل او یا هم غیر رسمي شکل باندې پوښتنې کولی شئ. یا مثلا په دغه کې که چیرې د مثلا د یو دوست او یا ملګري او یا هم په عام ځای کې یا عامیانه طریقه باندې غواړئ چا نه پوښتنه وکړئ، نو بیا داسې هم ویلی شو چې was machst du beruflich؟ ښه، was machst du beruflich؟ یعنی دا یې غیر مؤدبانه یعنی په دفاترو یا داسې ځایو کې چې موږ تاسو نه استفاده کوو هغه ډول یا طریقه د پوښتنې کولو ده. او دغه دوه چې دي was sind Sie von Beruf او was machen Sie beruflich دا دواړه چې دي یعنی په مؤدبانه شکل باندې پوښتنې کول. اوس راځو د دې ځواب دی په ځواب کې چې ورته وایي چې ich bin Ärztin زه von Beruf. Ich bin Arzt von Beruf. زه Ärztin ډاکټرې ته وایي ښځینه ډاکټره او Arzt نارینه ته وایي. زه یوه ډاکټره یم von Beruf یعنی وظیفه باندې یعنی د ما وظیفه طبابت ده یا ډاکټري ده د ما وظیفه. ښه، ich bin Deutschlehrerin زه د الماني ژبې یوه استاده یم. Lehrerin په آخر کې چې en ورسره وي نو مطلب دا چې ښځینه یا مؤنث په باره کې خبرې کوو او Deutschlehrer چې په آخر کې ورسره وي یعنی د نارینه په باره کې. زه د الماني ژبې یو استاد یم. Ich bin Deutschlehrerin یا Deutschlehrer von Beruf یعنی د ما وظیفه د الماني ژبې استادي ده. ښه، راځو که چیرې مثلا یو چاته وایي چې په دغه شکل باندې هم ویلی شو لکه دغه دوه جملې چې دلته مو ویلې، او که چاته وایي چې مثلا زه د یو وظیفې مثلا د ډاکټر په حیث کار کومه، بیا هغه جمله موږ تاسو داسې یا ساختار یا جوړښت یې په دغه شکل باندې کولی شو یا ویلی شو ich arbeite als Lehrerin یا Lehrer زه کار کوم په حیث د استادې او یا هم استاد که ښځینه یې خو استاده دلته en په آخر کې ورسره اضافه دی او که له استادي نو Lehrer. او مثلا که غواړئ چې وایي د انګلیسي استاد English Lehrerin یا English Lehrer یا پاشتو Lehrerin یا پاشتو Lehrer د پښتو ژبې استاد یا استاده، همدغسې تاسو کولی شئ ورسره مختلفې ژبې دلته د دې نامه څخه مخکې راوړئ. او بل دی ich bin Schüler یا student او په دې رقم سره هم ځواب ورکولی شئ چې زه مثلا Schüler هغه ته وایي Schüler یعنی شاګرد د مکتب زده کوونکي ته وایي یا شاګرد د مکتب یا ښوونځي ته وایي. student او student په انګلیسي کې هم student ورته وایي او دلته student هم اما شاګرد یا زده کوونکي ته وایي. راځو وروسته بیا د یو چا څخه چې
غواړو د هغې د اوسېدو د ځای په باره کې پوښتنه وکړو چې تاسو چیرته اوسېږئ. Wo wohnen Sie؟ تاسو چیرته اوسېږئ؟ Wo wohnst du؟ دا یې په رسمي شکل پوښتنه کول دي، البته اس باید غټ وي دلته، او دا یې هم په عامیانه شکل باندې پوښتنه کول دي. په ځواب کې ورته وایو چې ځواب دلته دی im Moment، او یا هم im Moment، zurzeit، derzeit، د دې دریو سره یوه معنا ده. د im Moment په ځای باندې موږ تاسو کولی شو چې momentan هم ولیکو. دا دواړه یوه معنا لري، momentan او یا هم im Moment. او یا هم کولی شو دلته aktuell دا هم یو معنا ورکوي، یعنی دا دواړه aktuell، momentan، im Moment، zurzeit، derzeit دا یوه معنا ورکوي. دا ټول یعنی اوس مهال یا فعل حال یا اوس وخت. wohne ich in Friedrichstraße، مثلا لیکم چې Friedrichstraße 11، Koblenz، Deutschland. یعنی im Moment، momentan یا zurzeit، derzeit wohne ich، اوسېږم زه in Friedrichstraße، Koblenz، Deutschland. یعنی د آلمان هېواد د کوبلینز ښار په فریدریش کوڅه کې او 11 نمبر اپارتمان کې زه اوسېږم. دلته د حساب چې کله مثلا تاسو په آلمان کې ټول ادرسونه چې وګورئ په هغې کې به په دغه شکل باندې لیکل شوي، مثلا فریدریشټراسه 11، او دلته بیا یو بل نمبر هم ورسره لیکل شوی وي، مثلا لیکل شوی وي چې 22 200 مثلا 15. داسې یو نمبر هم ورسره لیکلی شوی، اول د کوڅې ادرس لیکل شوی وي او دغه 11 12 15 شپېته هر څو چې دغه نمبر دا بیا د اپارتمان نمبر دی یا د کور نمبر دی، او د هغې څخه وروسته دا نمبر چې دی دا نمبر بیا د هغه ساحې مربوطه چې پوسټ نمبر یا پوسټ لایسال، دغه منطقه هره منطقه یو خپل دغسې مشخص یو کوډ لري، دا نمبر هم ورسره وي. د هغې نه وروسته بیا د ایالت یا ښار نوم لیکل کېږي او بیا هم ډایچلند یا د هېواد نوم په اخر کې. ښه، اوس راځو د هغې څخه وروسته بیا یعنی یو ځواب دا شو، او بل کولی شو چې داسې هم ځواب ورکړو ich wohne in Friedrichstraße، Koblenz، Deutschland. زه اوسېږم په Friedrichstraße مثلا 11 کې کوبلینز، د کوبلینز ښار چې د آلمان هېواد یو ښار دی، ډایچلند. نو په دغه دوه طریقو سره ځواب ورکولی شو. مثلا داسې لنډ هم ویلی شو چې ich wohne in Friedrichstraße 13، Koblenz، Deutschland. او داسې هم ویلی شو چې zurzeit یا derzeit wohne ich in Friedrichstraße 11، Koblenz، Deutschland. د آلمان د کوبلینز ایالت د کوبلینز ښار په فریدریش کوڅه او 11 نمبر اپارتمان کې زه اوسېږم. مومنتان اوس وخت، او دا خو مې بیا هم تاسو ته ویلي. راځو بل بیا موږ تاسو پوښتنه کوو د یو چا د عمر په باره کې باندې چې تاسو څو کلن یاست یا عمر مو څومره دی. د هغې څخه په دغه رقم باندې کولی شو موږ تاسو پوښتنې وکړو. وایي چې لومړۍ پوښتنه ده wie alt sind Sie؟ تاسو څو کلن یاستئ، یعنی په مؤدبانه شکل چې موږ تاسو پوښتنه کوو یا رسمي ځایونو کې. او بل دی wie alt bist du؟ ته څو کلن یې، غیر مؤدبانه یعنی غیر رسمي، عامیانه په عامو ځایونو کې چې موږ تاسو پوښتنه کوو یا خبرې کوو کولی شو په دغه شکل باندې پوښتنه وکړو. او wie alt ist sie؟ یعنی د یو بل چا په باره کې چې پوښتنه کوو چې هغه نفر یا هغه سړی یا هغه ښځه څو کلنه ده یا څو کلن دی، بیا د هغې وایي چې wie alt ist sie oder er؟ هغه سړی څو کلن دی. او بل دی wie alt ist dein Opa؟ د تا نیکه یا بابا څو کلن دی. اوپا بابا ته وایي. دلته په ځواب کې ورکوو، شپږم ځواب دلته دی چې کولی شو چې مثلا دوه رقمه ځواب ورکړو. یو مثلا ich bin 25 Jahre alt، زه د 25 کلونو یم یا زما عمر 25 کاله دی. یا داسې په لنډ شکل هم ورته ویلی شو چې ich bin 30، ich bin 25، زه 30 کلن یم، زه 25 کلن یم.
اوس دلته د دغه سوال ځواب مثلا wie alt ist er oder sie هغه دریم شخص په باره کې چې موږ تاسو پوښتنه کوو چې هغه فلانی شخص یا ښځه څو کلن دی یا څو کلنه ده. Er ist 55 Jahre alt. هغه سړی 55 کلن دی. بخښئ. Er ist 55. هغه 55 کلن دی. یا sie ist 55 Jahre alt. هغه 55 کلنه ده. Ja, sie ist 55. هغه 55 کلنه ده. Mein Opa ist 45 کلن. بابا به لږ کم وي. موږ تاسو کولی شو چې مثلا دلته ولیکو 45. Mein Opa ist 65 Jahre alt. زما نیکه یا بابا 45 کلن دی. Mein Opa ist 65. 65 د ما بابا 45 کلن دی. اوس راځو بل موږ تاسو لرو د ژبې په باره کې چې کله موږ تاسو پوښتنه کوو نو د ژبې په باره کې موږ تاسو وایي چې welche Sprachen kannst du sprechen? welche Sprachen دلته دا باید غټ وي. یو قانون په ذهن کې ولرئ. همیشه باید تاسو دا په ذهن کې وي چې تاسو باید کله هم چې نوم لیکئ نو لومړی حرف یې باید په غټو تورو یا غټ حروف باندې ولیکئ. مثلا شپراخه یعنی ژبه خپله یو نوم دی. کومه ژبه؟ اوس دلته راځو پوښتنه کوو چې welche Sprachen kannst du sprechen؟ تاسو په کومو ژبو شپراخه کله چې دی نو په دې صورت کې بیا یعنی د یوې ژبې باره کې خبرې کوو. چې مثلا چا نه پوښتنه کوو د ډېرو ژبو باره کې تاسو په څو ژبو باندې خبرې کولای شئ نو په هغه صورت کې بیا جمع کوو. welche Sprachen kannst du sprechen؟ تاسو په څو ژبو باندې یا تاسو په کومو ژبو باندې خبرې کولای شئ. ته په کومو ژبو باندې خبرې کولای شي. که چیرې غواړو دا په رسمي شکل باندې ولیکو نو بیا لیکو چې دلته دا داسې کوو. راځو دلته بیا لیکو چې مثلا welche Sprachen können Sie sprechen؟ ښه. تاسو په کومو ژبو باندې خبرې کولای شئ. دلته هم زی ورسره کو او دا هم کونن. د کانس په ځای باندې کونن. ښه. اوس دلته راځو په ځواب کې ورته وایي چې mein Muttersprache ist Pashto. د ما مورنۍ ژبه پشتو ده یا هم Deutsch آلماني ده. aber ich kann auch ein bisschen Russisch sprechen. ولې زه کولای شم چې یو څه یا یو اندازه په روسي ژبه باندې هم خبرې وکړم. یعنی زما مورنۍ ژبه پښتو ده او لږ څه په روسي ژبه باندې هم خبرې کولای شم. بل دی ich kann Pashto und Englisch sprechen. یعنی زه کولای شم چې په پښتو او انګلیش باندې خبرې وکړم. یعنی تاسو په دغه ډول باندې هم ځواب ورکولای شئ او داسې په اسانه یا einfach معنا په ساده شکل سره هم ځواب ورکولای شئ. مثلا وایئ چې mein Muttersprache ist Pashto, aber ich kann auch ein bisschen Russisch sprechen. یعنی زما مورنۍ ژبه پښتو ده خو زه یو څه یا لږ څه په روسي باندې هم خبرې کولای شم. یا داسې په ساده شکل ویلی شئ چې ich kann Pashto und English sprechen. زه په پښتو او انګلیش باندې خبرې یا انګلیسي باندې خبرې کولای شم. نو هیله ده چې تر دې دمه مو په درس باندې سر خلاص شوی وي. دا هم وه د لومړني درس دوهمه ویډیو یا دوهمه ویډیو او په دریمه ویډیو کې به موږ تاسو پاتې درس وایو. نو د نور درسونو لپاره بیا هم زموږ سره اوسئ.